پټ لوستل خفیه لوستل څه ته وایي چې کم از کم خپله خو واورې که نه ستا د غوږونو کنیکشن او د خولې کنیکشن او د ژبې نږدې دي دومره یې وي چې دې غوږونو باندې په خپله واورې که نه تا سره چې بل ناست دی نږدې یا مخکې ولاړ دی یا وروسته ولاړ دی هغه به یې نه اوري کم از کم چې ته په دې خپلو غوږونو باندې واورې صحیح تلفظ پکې وکړي معنا او مقصد ته یې توجه وکړي ته به باید کله په وسوسو کې را نه شي ستا مونځ به کله هم ګډوډ نه شي بیا به ستا مونځ کې یو جان وي ستا مونځ کې به یو مزه وي ستا مونځ کې به یو خوند وي ته به د مونځ په حقیقت کې پوه شي نبي اسلام وایي چې مونځ زما د سترګو یخوالی دی یخوالی څه مقصد دی زړه مې پرې یخېږي زړه مې پرې خوشحالېږي طبیعت مې پرې جوړېږي نن زموږ مونځونه هغه شان نه دي والله چې مونږ پوه هم نه شي چې دوه مو کړله او درې مو کړله او خاص چې بیا جمع کې ولاړ یو بس الله هم دې مل شي مقصد ته هم سوچ کې سبحانک سلبي صفات دي الله ته تمام عیبونه پاکي تا باندې ضعف نه راځي کمزوري در باندې نه راځي علم دې کامل دی د بندگانو علوم دا ناقص دي دا بندان نو علم هم نو بنده راغی علم یې نه و علم ورته بعد کې الله ورکه په خپل علم کې الله ته محتاج دی بعد کې به په ده باندې مرګ راځي بیا به هر څه ختمېږي ضعف به پرې راځي دا حافظه به بیا کمزوري کېږي لیکن الله تعالی علم کامل دی هغه باندې داسې دور نه راغلی چې هغه سره علم نه و او نه به پرې داسې دور راشي ته کامل علم والا وي الله تعالی تمام عیبونه پاک دی چې دومره یو غټ ذات سره ستا تعلق وي نن موږ ولې دنیا خلکو پسې زړه وتړو هلکه وي دا خو ډي سي پي صاحب دی دا خو وزیر صاحب دی دا خو وکیل صاحب دی او بزنسمین دی دا وسې کېږي مونه بنده به سي او د هغه وس به سي زه خو هر وخت کې یو دعا کوم چې یا الله څومره بندګان دي که هغه زما د علاقې خانان دي که نوابان دي که وزیران دي که هر څوک دي یا الله دا محتاجه بندګان دي یا الله دوی ته ما محتاجه کړي د دوی مخې ته ما مه ودرې د دوی مخې ته ما مه ذلیله کړي دا زما خوله یا الله دوی ته مه ورانې د خپل در نه یې راکړي والله مونږ سره چې کوم رب دی هغه خو سپر طاقت دی د هغه طاقت ان بطش ربک لشدید والله چې هغه عادیان سمودیان یې راونیول فرعون یې په سمندر لاهو کړ د ابراهیم علیه السلام مدد یې په اور کې وکړ اسماعیل علیه السلام یې د چړې نه بچ کړ یونس علیه السلام یې د مړي په خېټه کې د هغه حفاظت وکړ دا کوم ذات دی عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا کړ دا کوم ذات دی آدم علیه السلام بغیر د مور او پلاره پیدا کړل حوا بیبي د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا دا کوم ذات دی چې دې ذات د صفات ستا په زړه کې راشي اذا تکرر فی القلب بار وار الله په صفاتو باندې تکرار کوي چې زړه کې ځای ونیسي د الله تعالی په اسماء الحسنا کې ولې دومره فضیلت دی هغې کې غټه وجه دا ده غټ حکمت دا دی چې هغې کې ستا ټول زندګۍ نظام دی الحی الله ژوندی دی قیوم دی مدبر دی څه کوي رازق دی تا ته رزق درکوي ستا حاجتونه پوره کوي نو چې دې کې ته توجه کې بیا به دنیا خلکو کې ستا توجه نه بندېږي نن خو مونږ وایو یاره وي بس سپي صاحب سره تعلق دی ملکه سره راشي ګورو به ورسره د رب سره مې تعلق دی احکم الحاکمین او رب العالمین سره مې تعلق دی په هغه باندې یقین جوړ کوي په هغه باندې خپل زړه وتړئ هغه سره خپل تعلقات قایم کوي په هغه باندې اعتماد وکړئ والله مونږ ټول نن سبا محتاج یو ولې محتاج یو رب سره تعلق نشته یو مناسب سره مې خبر کړه ما څه حالات دی بس د خلکو دروازې راځوم ما دې څه مقصد بس ټیوشن پسې ګرځم والله په خپل رب یقین نشته تا د الله رضا درکې غیرت ځان کې پیدا کا سمتر درس تدریس کوا دا په ټیوشنو باندې او د خلکو خلو ته کتل او د خلکو جیبونو ته کتل او ځان ذریعه کول پرېږده مړه بیا خپل رزق حلال چې ته وګټه مزدوري وکړه دوکان وکړه بل څه وکړه ځان دې ذلیله کړې دي علما دې ذلیله کړي والله دا خان به خپل بچو باندې علم نه زده کوي مړه بیا قاري صاحب ذلیله دي دروازې ډبې پرې والله چې علم نن علما اوس پک کړي طلبه اوس پک کړي غټه وجه چې یقین نشته ثم المخافته ان يسمع نفسه چې کم از کم دا خپل منځ خپل ځان ته واورې کنه خپل توجه په خپل برابرېږي داس تلفظ کوي چې کم از کم ستا وګونه خو واوري داسې مه کوئ چې ګاونډي ته نه تنګ شي چې مانځه کې سره بل کس ولاړي څه وایي هدایت څه وایي ځان ته یې واوروه او ستا ځان څه دی دا د خوله ده او دا د غوږ دی بیا دا غوږونه د اواز دماغ او زړه ته رسوي بیا ستا ټول بدن دې سره کنټرول نو مقصد د خبرې دا دی چې مونځ کې زمونږ جان نشته ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر صلات د فاحشونه د ګناهونو انسان منع کوي دا خپله یو داعي دی ولیکن زمونږ مونځ کې هغه جان ولې نشته زمونږ مونځ ژوندی نه دی حیات ورکې نشته
الله وی قائم کوي او دروي موږ نه دی ودرو